د طالبانو دفاع وزارت وایي د ډیورند کرښې هاخوا پر څو سیمو بریدونه کړي. سلام او وخت مو بخیر. د طالبانو دفاع وزارت شنبه سهار په خپل ایکس پاڼه د ډیرو جزئیاتو له ورکړې پرته لیکلي چې د افغانستان د جنوب ختیځ له استقامته یې د فرضي کرښې بلې خواته په څو سیمو کې د هغه شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو په پټنځایونو او مرکزونو انتقامي بریدونه کړي. له کومو سیمو چې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د طالبانو دفاع وزارت دا بیان وروسته له هغه ورکړ چې شنبه سهار وختي د پکتیا او خوست په ځینو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتو راپورونه ورکړل شول. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند کرښې ته څیرمه د پکتیا په ډنډ پټان او خوست ولایت په علي شیر ولسوالیو کې دغه جګړه شنبه سهار وختي پیل شوې او په خبره یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم پکې اوښتې. دغه سرچینه وایي د پاکستان پولیسو لخوا ډزو کې د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په یو سیمه کې 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرښې ته نږدې سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې خپلې مینې پریښې او نورو کلیو ته کډه شوي دي. دغه راز دغه ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سرچینې نښته تاییدوي او وایي چې پاکستاني اړخ ته یې تلفات اړولي، خو په خبره یې دقیق شمیره به وروسته ورسره شریک کړي. دوستانو دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې